بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن د دوشنبې ورځ 10 مارچ کال 2015 چې د روژې مبارکې 10مې ورځ سره سمون خوري، ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. د سره سنگر د ګرمو خبرونو ترڅنګ د نړیوالو موضوعاتو باندې او بالخصوص په افغانستان کې د یو نوې غټې مهمې مسلې سره چې د افغانستان خلک ورسره اوس مخ دي او د هغه نه شکایتونه ډېر زیات راځي او ما نه هیله شوې چې په دې یو نظر او تبصره ولرم، هغه موضوع هم تاسو سره شریکوم. لومړی راځو د جهادي صفو خبرونو ته. 9 مارچ یعنې پرون ورځ د شپې 12:30 بجې د بنو ولایت ولسوالي دومیل باندې پر سپین تنګي د لیزر هم د حملې په ترڅ کې یو امنیتي کامره ویجاړه کړل شوې ده. همدارنګه په 9 مارچ ماښام مهال په بنو ولایت بکاخیل ولسوالۍ زونی خیل سیمه کې د پوز پر قرارګاه باندې حمله شوې ده. دلته هم د دوی امنیتي کامره ویجاړه کړل شوې ده. همدارنګه په 9 مارچ ماښام د اسماعیل خان پروا ولسوالۍ ګړی سموزي کې د پوز پر مرکز د لیزر حمله شوې ده. یو عسکر وژل شوی دی، یو امنیتي کامره ویجاړه کړل شوې ده. همدارنګه په 9 مارچ لکي مروت ولسوالۍ لکي پر پوز د حملو په ترڅ کې 15 عسکر وژل شوي دي، 15 کلشینکوف په غنیمت نیول شوي دي، یو امنیتي کامره ویجاړه کړل شوې ده. 2 مجاهدینو د شهادت جام نوش کړی دی. همدارنګه نن 10 مارچ ماسپښین 2 بجې بنو ولایت بکاخیل ولسوالۍ زونیخیل سیمه کې قرارګاه باندې حمله شوې ده، امنیتي کامره ویجاړه کړل شوې ده. او همدارنګه په بلوچستان کې د بلوچ آزادي خواو لخوانه د بولان لویه شهرا باندې لویه لار باندې ناکهبندي شوې ده. پوز پوستې د منځه وړل شوي دي او د دې سیمې هغه د لارې کنټرول د آزادي بخونکو لاسته ورغلی دی. اوس راځم د داخلي د افغانستان یو لوی قضیې ته چې هغه باندې دوستانو هیله کړې چې دا باید ټولو سره شریک کړلی شي. دا ستونزه په دې ورځو کې د افغانستان د قضایي سیستم سره تړون لري. قاضیانو رشوت اخیستل ډېر زیات کړي دي، خلکو ته د خلکو حق نه رسیږي. هغه طالبانو ته چې په جمهوریت په وخت کې چې خلک د جمهوریت نه به پیسه پښیمانه شول، خواشیني به شول، نو د طالبانو ته به مخ ویوړه، نو طالبانو به د دې قضیه حل کړله او مسله به یو طرفه شوله. چې په سلهاو مثال ما سره موجود دي چې دغه اروپا نه خلک تللي دي، کرزي او غني نه دی کړي چې ورسره مرسته وکړي، ورته په حساب معذرت یې غوښتی، اما کله چې طالبانو ته تلل هغه مسله به حل کېدله. نن چې طالبان قدرت ته رسېدلي، باید د عدالت او د اسلامي نظام یو نمونه وای. متاسفانه چې ورځ تر بلې په نظام کې خرابی را روان دی. بالخصوص د قضایي مسلې په هکله شکایتونه ډېر زیات شوي دي. د شینوارو کې د شینوارو د ولسوالۍ نه کې د خپل د ولسوال نه د خلکو دغه دی چې د خلکو سره رویه بده ده او ډېر بد دغه کوي. په عین حال کې د شینوارو ولسوالۍ په محکمه کې قاضي په نامه د قاضي دلاور چې د خلکو نه رشوت اخلي او د خلکو کار کوي، څوک چې رشوت نه ورکوي د خپل محکمې نه وباسي. همدارنګه د ننګرهار کې د محاکمو نه شکایتونه راځي، بالخصوص د محکمې جیم نه چې ویل کېږي دا کس چې دی دا د پیسو په اساس کار کوي او خپل هغه د ذاتي اړیکو په اساس باندې کار کوي. همدارنګه په لغمان کې د قضا نه شکایتونه دي، همدارنګه په کابل کې د قضا نه شکایتونه دي، همدارنګه په بلخ نه او د شمالي سیمو نه لکه د کندوز نه د بغلان نه دې ځایونو هم د دغه شکایتونه ډېر زیات شوي دي. او لوی شکایت دا دی، بالخصوص اوله ورځ یو مېلمه د قندهار نه راغلی و، هغه سره هم خبره کوله، نو هغه لویه خبره هم دا وکړه چې قاضیان رشوت خوري، حق حقدار ته نه ورکوي، غاصبینو ځمکې نیولي، مالکین چې راځي سره د شهادت ورکول کېږي، قرآن منځ کې کېښودل کېږي، اما قاضي بیا هم سترګې پټوي او دا کې بالخصوص دا ظلم د ښځینو سره زیات کېږي او دا په ننګرهار کې هم دا ظلم د ښځینو سره شوی دی او په لغمان کې هم دا ظلم
د هغې ورثې او وارثینو سره شوی چې نارینه نه لري، ښځینه چې ځي یې قضا نه وباسي، 100 بهانې ورته کوي چې تا سره محرم دې نشته. که یو ښځې سره محرم نه یا د شرعي نظام مسؤلیت څه دی د هغې ښځې مقابل کې؟ هغه به د کوره نه وځي، هغه به خپل حق نه غواړي، هغه به د هغې حق به نارینه په ظلم سره اخلي. آیا دا شریعت دی؟ دا اسلام دی؟ نو دا مسایل ډېر زیات شوي دي. دغې باندې دوستانو دا وکړه چې دغه آواز اوچت کړلی شي، ځکه چې وزیر د عدلیې عبدالحکیم شرعیم د ده بابت نه شکایت وکړ چې زمونږ خبره څوک نه اوري، سیستم مخ په خرابېدو دی او د نورو مداخلې روانې دي. نو که دغه مداخله د هر ځای نه ده، باید د ده مخه ونیول شي تر څو دغه جنایت چې روان دی دا ونه شي او حق حقدار ته ورسیږي. ځکه چې خپله یې دی هغه څوک چې دی ورته امیرالمؤمنین وایي، خدای خبره څوک دی، خو هغه فرمان کې خپل دا دغه کړی دی چې ښځو ته شرعي حقوق باید ورکړ شي، میراث باید ورته ورکړ شي، په زوره باید نکاح نه کړلی شي، ورور حق نه لري چې د خور میراث وخوري، دا شرعي حق دی چې ورکړ شي. اما په ننګرهار کې، په شینوارو کې، په لغمان کې، په کابل کې، په قندهار کې دا کمې قصې چې ټولې ماته راغلي، په دې ټولو کې ښځینه دخیلې دي او نارینه نه لري. کله چې ورغلي د خپل حق لپاره حق ورته نه دی ورکړ شوی، بلکې د قضا نه ایستل شوي دي. هیله ده چې دغه موضوع ته خاصه توجه وشي او دغه مشکل لرې کړلی شي، که نه ستاسو عقوبت به د جمهوریت د نظام نه بدتر وسي. دویمه خبره دا ده چې د نړیوالو خبرونو نه رویټرز خبر ورکوي چې روسانو د روسي ځواکونو په کورسک سیمه کې د یوکراین نه 3 نوې سیمې نورې هم نیولې دي. تاسو ما دا خبره تېره اونۍ کړې وه چې کله د روسیې او د امریکې ترمنځ د صلح خبرې منځته راځي، روسیه به کوشش وکړي چې نورې سیمې ونیسي، لپاره دی چې امریکې کوم سیمې چې د روسانو نیولې د هغه لاس کې هغه به ترېنه نه اخلي. نو د ده لپاره روسیه به کوشش کوي چې دانباس به هم نیسي، کورسک کې به هم نورې سیمې نیسي، او که داسې نورې سیمې هم تر لاندې کړلې دا کوشش به کوي او دا کار یې کړی دی. دریمه پوښتنه موضوع چې دا د عباسین اکبرزي ورور ده چې آیا اسرائیل به د امریکا په مرسته پوځي پراخ برید په ایران ترسره کړي؟ آیا دا به چې د نظام د نسکورېدو سبب ونه ګرځېږي؟ د دې پوښتنې ځواب هم ما خپل مخکې برنامو کې ورکړی و، مګر چې ورور لیکلی دي چې ما ولټو ما پیدا نه کړ، خو د ده پوښتنې ما په متعددو دغو کې ورکړي دي چې اسرائیل هیله لري چې پر ایران حمله وکړي، خو امریکا د ده مخنیوی په ده کوي چې د ایران یو عادي مملکت نه دی چې دا فرضاً د سوریې غوندې یا فرضاً لیبیا غوندې پې ورشي، او ځکه چې هلته نظامونه دومره دغه نه و، دلته ایران کې 46 کاله کېږي یو نظام چې دی دا د امریکا او د ټول مقابل کې ولاړ دی، او بل دا دی چې دا د اقتصادي لحاظ نه خپل په خپو ولاړ دی، خپل پټرول لري او دا خرڅوي، او عین حال کې ټکنالوژي ډیره مخکې تللې ده. نو د ایران باندې حمله د لبنان او د بیروت باندې حمله نشي کېدلی. دا عکس العمل ښکاره کوي، او د لپاره د ایران کې نظام نسکورول اسانه خبر نه ده چې که ایران باندې حمله وشي د ایران نظام نه نسکوره کیږي، بلکې نورم قوي کیږي، ځکه چې ملت بیا شاته نورم ودرېږي او د هر نوع حمله چې وسي. درسته ده چې ملت به د نظام نه ناراضي او خلک خپل هغه انساني ازادي غواړي، خپل حقوق غواړي، مګر هم کله چې د اسرائیل یا د امریکې د خوا نه حمله وشي او حمله نظام په دې نشي نسکورولی چې بیروني حمله نظام نه نسکوروي، دا به د نن نظام نسکوره کیږي، او د نن لپاره د ایران امریکې ته اول دا پکار دی چې د نظام کې د نن کار وکړي، او هغه کار د 4 کالو کې کامیاب شوی نه دی. هر کله چې کوشش کړی دی دوی په خوله باندې غاښ ماتونکي سوک خوړلی دی. نو د ده لپاره فعلا د ایران په نظام د ننه د امریکایانو کوم لاس نشته او د بهر نه نظام نشي چپه کېدلی، او که اسرائیل هم غواړي امریکا ورته اجازه نه ورکوي، ځکه دا په سیمه کې دی په ضرر دی. که دی دا اقدام وکړ ایران به اسرائیل به بالکل محو کړي، لپاره دی چې ایران سره دوم دغه شته، اسرائیل دومره لویه خاوره نه ده، ډېره وړوکې خاوره ده، که دغه اساسي دغه تنصیبات ووهل شي بیا اسرائیل ته څه نه پاتې کېږي.
اخره پښتنه زموږ د ورور په نامه د حسن علي ده، ګرچې پښتنه یې بالکل ګونګه غوندې ده، واضح نه ده، خو زه به کوشش وکړم دنه تاسو ته یو څه مطلب راوباسم. که چیرې ایران او روس سره یوې هوکړې ته ورسیږي، ایران او روس خو هوکړې ته رسېدلي دي، زه فکر کوم چې دې مطلب بل څه دی. آیا روسیه او ایران د چین ملاتړ نه به لاس واخلي؟ نو ایران او روس خو سره یو دی او چین د دوی ملګری دی، نو د چین نه ولې لاس واخلي؟ زه فکر کوم چې دې مطلب دا و که چې روس او ایران که د امریکې سره کوم تړون ته ورسیږي د چین نه به لاس واخلي. فکر کوم چې د حسن علي ورور خو پښتنه دا وه، خو دې په هغه د شاټ عکس مې ورته اخیستی دی، دی چې څه لیکلي دي دغه پښتنه یې دی دغسې ګونګه وه. نو دلته دا خبره به زه داسې وکړم چې که چېرته ایران یا روسیه دواړه د امریکې سره کوم هوکړې ته ورسیږي او دوستي سره وکړي، دا درسته ده چې د دوی په روابطو پر چین باندې به تاثیر واچي، مګر داسې چې مکمل د چین سره د اړیکې قطع شي دا ممکنه نه ده، ځکه دا د سیمې مسله ده، چین لوی قدرت دی. او همدارنګې چې امریکایان تاسو بله اشاره دا کړې چې دی تل مدام د بګرام مسله کوي، آیا چې بګرام باید بیرته واخلي ځکه دا چین ته نږدې دی او چین کنټرولوي، دا د هغې یو هیله او آرزو کیدی شي، اما آیا دا به پوره شي؟ دا ما تاسو د جواب پخوا درکړی چې دا ممکنه نه ده، دا امریکایان به خوبونه ګوري خو دې هیلو ته خپل نشي رسېدلی. او روس او ایران خپل په منځ کې ستراتیژیکه دغه لري، اوس هم روس، چین او ایران نظامي مانور سره یو ځای انجام کړی دی، او په دې رقم سره روس او چین به او ایران به دی متحد به وي، خو د هر مملکت اوس چین خپل اړیکې لري د امریکا سره، نو دې معنا دا نه ده چې روس سره به اړیکې نه لري، ایران سره به نه لري. دومره عمیق دغه نشي کولی چې امریکا وایي چې زه قرارداد کوم تر ټولې اړیکې د چین سره قطع که، داسې ممکنه نه او دارنګې کیږي هم نه. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښه کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.